ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. او یقینا د تونه مخک رسولون دروغزن بلل شوی دی نو هغوی په دروغزن بلل کدی او ضرر رسیدل صبر وکړ تر دې چې هغوی ته د میژ مدد راغی او د الله تعالی کلمات لره هیڅوک اړوونکی نشته او یقینا تو ته د رسولون څه خبرونه راغلي دي. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. کچېرې په تو باندې د دې مخ اړول ګرون سخت وي نو که ته طاقت لرې د دې چې په مځکه کې سرنګ ولټوې یا اسمان ته کیمه زینه بیا ته دوی ته څه نقشه معجزه راوړې نو داسې وکړه یعنی د تو په وس کې نشته دا خبره دلیل دی چې معجزه د نبی په اختیار کې نشته او که الله تعالی غوښتلی لازما به دوی په نیغه سیده لار باندې جمع کړي وای نو ته له ناپوهانو څخه مه کېږه.